سی دا به څه کم x دا به څه کم y او دا به څه کم زی. نو ګوره تاسو کتئ زموږ سره 4 آبجکټس چې کوم دی هغه زموږ سره څه شو، هغه زموږ سره برابر شو. نو ګوره موږ ته اولنی ریزلټ دا دی راغی چې د ایډیشن اف آبجکټ 1 and آبجکټ 2 د آبجکټ 1 او آبجکټ 2 چې کله موږ جمع کړل نو هغه زموږ سره 100 پلس 100 آیوټا راغله. صحیح ده. اوس زه تاسو دلته یو اساینمنټ درکړم. اساینمنټ ډېر ایزي اساینمنټ. السلام علیکم ایوریون، ویلکم ټو محمد عامر افیشل. جس سټوډنټس په لیکچر کې موږ سمپل ملټیپل اپریټرز چې کوم دی هغه به اوورلوډ کوو. صحیح ده. لکه مخکې موږ د دې نه مخکې لیکچر کې موږ زموږ سره چې کوم سټریک یعنې ملټیپلیکیشن والا اپریټر او ډیویژن والا اپریټر هغه موږ اوورلوډ کوو. اوس په لیکچر کې تاسو ته هم چېرې ایټ ا ټایم موږ ملټیپل اپریټر په پروګرام کې څنګه اوورلوډ کوو. صحیح ده. لکه که تاسو ګورئ زموږ سره سیم هم هغه پروګرام دی چې په کوم باندې تاسو الریډي 3 or 4 لیکچر ما اپلوډ کړل، هم سیمپل پروګرام دی هغه کوي. صحیح ده. د اپریټر اوورلوډینګ دپاره نو سیمپل زموږ سره هغه کمپلیکس کلاس دی، هغه ریل او امیجنري زموږ سره کوم کمپلیکس کلاس دپاره کوم کمپلیکس نمبر د هغې لپاره چې کوم پروګرام لیکلی په کمپلیکس نیم سره دا کلاس موږ اخیستی و. دا ډیټا نمبرز د ریل او امیج مطلب په ریل کې به زموږ سره ریل نمبر سیو کېدل او په امیج کې به زموږ سره امیجنري نمبر، او دا زموږ سره هغه ټول پروګرام و. دا الریډي موږ په ډیټیل سره په دې کې چې کوم دی خبره وکړله په مخکینو 3-4 لیکچرز کې. اوس ګوره که تاسو وګورئ نو دا زموږ سره چې کوم دا اپریټر دی، کوم اپریټر زموږ سره ماینس اپریټر لګېدلی دی. مطلب دا چې دا زموږ سره موږ اوورلوډینګ کړی اپریټر اوورلوډینګ دی، خو ماینس اپریټر اوورلوډینګ دی. صحیح ده. نو زه په لیکچر کې سمپل تاسو ته خبره کوم چې یاره موږ پکې ماینس اپریټر هم اوورلوډ کوو، پلس اپریټر هم پکې اوورلوډ کوو، د هغې سره سره بچې د لوی شی هم پکې سټریک مطلب ملټیپلیکیشن والا اپریټر هم اوورلوډ کوو، ډیویژن والا اپریټر هم موږ اوورلوډ کوو په دې سیم پروګرام کې. نو هغې لپاره سمپل زه داسې کار کوم چې دا چې کوم زموږ سره د اپریټر دا کوم فنکشن دی سمپل دا زه کاپي کوم. صحیح ده. او دا زموږ سره زه 4 ټایم چې کوم دا څه کوم چې زه 4 اپریټرز چې کوم دا اوورلوډ کوم نو 4 ټایمز دا اپریټر ما څه کوم دا ما دلته هغه ولیکو. صحیح ده. اولنی موږ چې کوم دی اولنی موږ څه کوو، اولنی موږ راځو او پلس اپریټر چې کوم دی هغه اوورلوډ کوو. نو سمپل دا څه کوم دا زه پلس کوم، دا د زه ما څه کړل دا ما داسې پلس کړل. صحیح ده. سمپل دی دا سمبل زه چینج کوم. بیا چې کوم دی زه ماینس اپریټر اوورلوډ کوم نو زموږ سره الریډي دا زموږ سره ماینس اپریټر شو. صحیح ده. پلس اپریټر شو، دا زموږ سره ماینس اپریټر شو. د هغې نه بعد زه غواړم چې یاره زه د ملټیپلیکیشن والا اپریټر چې کوم دی هغه اوورلوډ کړم. مطلب دا چې ګوره زموږ سره موږ د آبجکټس نه کوم آرګومنټس پاس کوو نو هغه به زموږ سره په دغه سینس کې چې مطلب زموږ سره به په هغه سیم کوم آرګومنټس چې موږ پاس کړي په هغې باندې اوس موږ ایډیشن یې اپلای کوو، په هغې باندې موږ زموږ سره کوم ماینس اپریټر دی هغه هم موږ اوورلوډ کوو، هغې باندې موږ سټریک اپریټر هم اوورلوډ کوو، په هغې باندې موږ ډیویژن پروسس چې کوم دی هغه هم اوورلوډینګ د هغې اپریټر کوو. صحیح ده. خو سمپل بیا موږ څه وکړو، ریل به د ریل سره ملټیپلای کوو، چې کله د دې موږ ملټیپلیکیشن کوو تاسو ته الریډي پته ده. صحیح ده. داسې بیا موږ چې کوم د امیجنري څه کوو ملټیپلای کوو. اوکې ها داسې بچې د لوی شي بیا موږ چې کوم دلته ملټیپلیکیشن چې وشو نو هغې نه بعد زموږ سره ډیویژن نمبر دی. سمپل موږ دلته دا څه کوو ریل په ریل ډیوایډ کوو او امیجنري په امیجنري ډیوایډ کوو. سمپل از دیټ. او دغه زموږ سره شو چې یاره how we can overload multiple operators at a same program using the operator overloading concept. صحیح ده. اوس سمپل تاسو کتئ چې دا زموږ سره ماینس دپاره چې کوم موږ کلی نو مطلب 56 چې کله زموږ سره ریل پارټ د ریل نه ماینس شو، امیجنري نه ماینس شو، نو 12 پلس 8 ایوټا زموږ سره د انسر راغلی. اوس سمپل بلته چې که څومره اپریټرز موږ اوورلوډ کوو هغو نه به بیا د هغې لپاره موږ آبجکټس هم ډیکلیر کوو. صحیح ده. نو سمپل به زه چې کوم دی سی زموږ سره یو زموږ سره هغه شو. صحیح ده. یو آبجکټ شو د کمپلیکس کلاس. داسې به زه 4 چې کوم دی هغه زه برابر کړم. اوکې کنټرول زی دلته به موږ کنټرول وي کو. صحیح ده. اینډ هیر از ویل کنټرول وي. خاص سی دا به څه کم ایکس دا به څه کم وائی او دا به څه کم زی. نو تاسو کتئ زموږ سره 4 آبجکټس چې کوم دی هغه زموږ سره څه شو، هغه زموږ سره برابر شو سی ایکس وائی زی. صحیح ده. اوس زه یم چې یاره په سی کې زموږ سره دا چالو شي، په سی تم آبجکټ زه یم چې یاره ته اے پلس بی چې کوم دی هغه زموږ سره څه کړه هغه زموږ سره 8 کړه. صحیح ده. مطلب دا زموږ سره کوم پلس اپریټر چې موږ اوورلوډ کړی د هغې ریزلټ به زموږ سره سی آبجکټ سره راشي او سی آبجکټ بیا سمپل موږ د هغې په تھرو باندې ډسپلی فنکشن کال کوو او هغه ریزلټ به زموږ سره د ډسپلی فنکشن په وجه باندې په سکرین شو شي. صحیح ده. سمپل دا زه داسې کاپي کوم یس 4 ټایمز دا چې کوم دی هم څه کوم هغه پیسټ کوم. صحیح ده. داسې 4 ټایمز دا هم پیسټ کوم. ګوره اولنی زموږ سره سی شو، بل زموږ سره ایکس دی نو سمپل به زموږ سره ایکس شي او په ایکس یې موږ څه سټور کړو اے ماینس بي. صحیح ده.
او سیمپل مونږ کو د ایکس په تھرو باندې ډسپلی فنکشن کال کو بیا به زموږ سره وای وو او دا به سیمپل چې کوم دی ا سټریک بی مطلب ال اف ا ملټیپلای وذ بی او سیمپل مونږ د وای په تھرو باندې چې کوم دغه فنکشن او کال کو سیمپل بیا زموږ سره زی دی او دا به سیمپل مونږ ا په بی ډیوایډ کو صحیح ده ا ډیوایډډ بای بی وشي زموږ سره او دا غینه بعد به سیمپل مونږ د زی چې کوم یا د زی مفهوم په تھرو دا کال کو صحیح ده دا سیمپل زموږ سره دغه شو اوس موږ داسې کار کوو چې سیمپل دلته موږ میسیجز هم پاس کوو چې موږ ته پته لګي چې دا ریزلټ زموږ سره د ایډیشن په تھرو راغی دا زموږ سره د ملټیپلیکیشن په وجه راغی او دا زموږ سره ماینس مطلب سبټریکشن او ایډیشن او ټول قصه کوو صحیح ده نو سیمپل اولنی کار موږ دلته دا وکړو چې موږ دلته یو میسیج آوټ کړو چې د ایډیشن of obj1 मतलब object1 and obj2 is صحیح ده او موږ سره کوم ریزلټ راغلی نو اول راډیو ته موږ دلته راشي صحیح ده اوکې here it is like that then simple دلته موږ چې کوم دی دا داسې کنټرول سی کوو او دلته به دا موږ پیسټ کوو سیمپل به دا موږ دلته هم پیسټ کوو او سیمپل به دا میسیج چې کوم دی دا به دلته هم موږ څه کوو موږ پیسټ کوو صحیح ده لایک دیټ دلته به زموږ سره د ایډیشن په ځای شي سبټریکشن صحیح ده سبټریکشن and دلته به زموږ سره شي ملټیپلیکیشن and here as division okay دلته به زموږ سره څه شي دلته به زموږ سره شي division اوکې دا زموږ سره اوس زموږ سره ریزلټ چې کوم دی هغه به راشي اوکې د دې نه بعد دلته به تاسو سلیش ان چې کوم دی هغه فوټ کول غواړئ نو سیمپل فوټ یې کوئ څه مسله نشته اوکې زه سیمپل دا پروګرام چې کوم دی رن کوم ګورو زموږ سره زموږ ریزلټ څه راغی زموږ د آبجیکټس نه چې کوم آرګومنټس موږ پاس کړي د هغې زموږ سره څه ریزلټ راغی صحیح ده نو ګوره موږ ته اولنی ریزلټ دا دی راغی چې د ایډیشن آف object1 and object2 د object1 او object2 چې کله موږ جمع کړل نو هغه زموږ سره 100 + 100 ایوټا راغله صحیح ده هغه زموږ سره 100 یو 56 بل 44 کنه let me okay یو زموږ سره چې کوم دی آرګومنټس موږ څه پاس کړل دي سیمپل آرګومنټ زه چینج کوم چې موږ ته پته ولګي صحیح ده آرګومنټ په ځکه ما داسې به کوو بچی دلوي شه دلته به زه سیمپل والما 10 اوکې بیا به زه والما 20 بیا به زه والما 30 بیا به زه والم 40 صحیح ده نو ګوره اوس ته دې سم به زموږ سره څه راشي 40 اوس ته دې سم به زموږ سره راشي 40 + 60 ایوټا صحیح ده سم به زموږ سره راشي 40 + 60 ایوټا صحیح ده د هغې نه بعد به زموږ سره د دې چې کوم ماینس هغه زموږ سره د دې مطلب چې کوم سبټریکشن هغه سره راشي د 10 نه چې 30 ماینس کړي زموږ سره -20 راغی نو دا به سیمپل زموږ سره راشي -20 پلس ماینس داسې به راځي -20 پلس ماینس -20 صحیح ده بیا به داسې راځي او یس اپسولوټلی داسې به زموږ سره راځي صحیح ده نو داسې به وکړو چې په ماینس کې زموږ سره د انسر لږ خراب راځي سیمپل موږ هلته راوکړو چې دا به ورته 40 کړو مطلب چې موږ لږ ښه غوندې انسر راشي صحیح ده داسې به کوم بیا به زموږ سره شی راشي دا زموږ سره 40 ایوټا راشي دا زموږ سره 60 ایوټا راشي صحیح ده او زموږ سره به چې دې کوم دی دا زموږ سره یو راشي 10 دا سره -20 او پلس زموږ سره به شی راشي پلس 20 به راشي صحیح ده +20 اوکې -20 + 20 به راشي بیا زموږ سره چې کله د دې موږ چې کوم دی ملټیپلیکیشن وکړو نو دا به یو زموږ سره 300 ریل پارټ به د راشي 300 او دا بل زموږ سره راشي 800 صحیح ده دا به زموږ سره دی راشي 300 + 800 ایوټا او سیمپل بل زموږ سره هم ایوټا راشي صحیح ده +800 ایوټا اوکې and اوکې شو صحیح ده بیا دې نه بعد چې کله زموږ سره دا سیمپل مونږ کمنټ کوو د هغې نه بعد زموږ سره ډیویژن والا چې کوم دی د دې ریزلټ سره د دې ریزلټ زموږ سره دا راځي چې دا زموږ سره په پوینټ کې راځي صحیح ده 0.3 سمثینګ داسې به راځي صحیح ده هلته به زموږ سره 0 ښایي سیمپل ځکه دا زموږ سره په انټیجر کې دی صحیح ده نو چې کله چې په ډیویژن کې موږ داسې ریزلټ ښایي صحیح ده simple as that just run the program ریزلټ زموږ سره ګوره په سکرین تاسو ته ښکاري اول چې کوم دی موږ ته راغی چې یاره د ایډیشن آف object1 and object2 صحیح دی هغه زموږ سره تاسو کتلی شئ 40 + 60 ایوټا چې کوم دی هغه زموږ سره
د هغې رزلټ راغی. صحیح ده. بیا زموږ سره سبټراکشن چې کوم دی، سبټراکشن هم سره سوال زموږ سره 10 و، بیا زموږ سره 30 و. نو 10 ماینس 30 زموږ سره ماینس 20 راغی او 40 ماینس 20 زموږ سره شي راغی 20 راغی. نو زموږ سره شو ماینس 20 پلس 20 ایوټا. صحیح ده. تاسو دا دلته کتلی شئ. اوکې. بیا زموږ سره ملټیپلیکیشن د ابجیکټ 1 او د ابجیکټ 2 چې کوم ملټیپلیکیشن په خپل منځ کې چې موږ ملټیپلای کوو، نو 10 هم د 30 سره ملټیپلای کوو، زموږ سره 300 راغی او چې کوم زموږ سره 40 د 20 سره اپلای شو، نو هغه زموږ سره ملټیپلای شو، نو هغه زموږ سره 800 ایوټا راغله. د هغې نه بعد زموږ سره ډیویژن چې کوم دی هغه زموږ سره راغی نه 0 پلس 2 ایوټا. دا 0 تاسو ته مالته ځکه داسې ویلو چې 0 زموږ سره په دې ساینس کې راغی. که تاسو وګورئ دلته زموږ سره دا انټیجر والا دغه صحیح ده. دیټس وای زموږ سره انټیجر او فلوټ نمبرز نه و. نو چې کله زموږ سره 10 چې موږ په 30 ډیوایډ کړو، دا زموږ سره 0.3 سمثینګ داسې راځي. صحیح ده. زموږ سره داسې راځي 0.33 and something دا زموږ سره end دا زموږ سره چې کوم دی لکه مطلب end ریکرجن په دې کې راځي. صحیح ده. او بیا زموږ سره چې کله 40 موږ الریډي په 20 ډیوایډ کوو، دا زموږ سره 2 راغی، دا زموږ سره پلس 2 ایوټا راغله. اوس زه تاسو دلته اساینمنټ درکوم. اساینمنټ ډېر ایزي اساینمنټ دی، په یو ټک مطلب ایزي، ډېر زیات ایزي دی. تاسو ماته په کمنټ کې داسې ووایئ چې ګوره ما سره د ریزلټ چې کوم دا زما سره په انټیجر نمبر کې دی، دا ځکه زما سره اپلوډ کې لکه د پوینټ 3 ورسره نه راځي. نو تاسو ماته ووایئ چې مطلب اوس څنګه دا پوینټ چې کوم دا اوس موږ راولو پلوټ چې کوم دی هغه په کوم ځای کې د اپلوډ ډیټا ټایپ 8 کما چې زموږ سره دا ریزلټ چې کوم دی په پلوټ نمبرز کې راشي، په ډیسیمل پوینټ کې راشي، د ډیویژن دا کوم چې دی. نو دا زموږ د نه کلاس په کوم چې موږ خبره وکړه چې how we can overload multiples operators at a time in a same program and using this all. Okay, so امید لرم چې لیکچر تاسو ډېر زیات خوښ شوی. ټایم راکول جهنم. ان شاء الله نیکسټ کلاس کې بیا موږ خبره وکړو د رن ټایم فلماربزم په ډیټیل سره.